قرطبی رحمه الله لیکلی دی استعاذہ په کلام د عربو کې څه ته وایي؟ هغه استعاذہ دي ته وایي پناهي حاصلول، معنا چې بنده په د مصیبت نه ځان بچ کی، دې ته استعاذہ ویل کېږي. ابن کثیر رحمه الله ذکر کړی دی وی والاستعاذہ هي الالتجاء الى الله، فاعوذ بالله کی انسان التجاء الله رب العالمین ته کوي، الله رب العالمین ته پناهي حاصلې چې الله ما د هر شر نه بچ کی. قرآن ویما یا الله د قرآن دشمنان ډیر زید دی، الله داغه نه بچ کی، نفس د شیطان دی، دغه رنګي د دنیا امور دي، کارونه دي، تا ما د قرآن نه اړي الله د دین نه بچ کی، او خاص کر د شیطان نه. نو استعاذہ کی دو شیان شو، یو استجاره پناهي غختل په هغه ذات چې د قدرت والا دی، دویم پکې استعانت د مدد غختل د هغه نه د خپل رب نواغي تخپل عاجزي پیش کول، دا په استعاذہ کې دا دو شی نه دي. دویمه خبره الفاظ الاستعاذہ د اعوذ بالله بعض الفاظ راغلي دي په حدیثو کې، ټول شته چا چې کوم ویلي صحیح دي. یو قسم د اعوذ بالله په یو حدیث کې ذکر دا چې هغه کې اعوذ بالله د سره غلي دا اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه، دا یو قسم اعوذ بالله دا. دویم د الفاظو د استعاذین هغه په حدیث بل حدیث کې راغلی دا چې اعوذ بالله من الشيطان الرجيم من نفخه ونفثه وهمزه، دام په یو حدیث کې شته. دریم چې راغلی دا اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، دا قسم په حدیثو کې راغلی. څلورم مطلق اعوذ بالله من الشيطان الرجيم راغلی دا په وخت د غوسه کې، یو کس ډیر غوسه و، دا رګونه سم د سپټ سیدلی د غوسې د وجنه نبی صلی الله علیه وسلم یې ماته د الفاظ معلوم دي کدا یوي د غوسه به سړی شي، کم الفاظ دی وای اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. غوسه درلا کور کې غوسه شولې یا بل چا غوسه کړلې، نو اعوذ بالله من الشیطان الرجیم یو وزکت شیطان غوسه کړلې، دا غوسه به کنټرول شي. به حکم الاستعاذہ د اعوذ بالله حکم سره، آیا دا فرض دا واجب دا مستحب دا؟ نو دی کی اختلاف دی. جمهور علما ذکر کوي چې د قرآن قرائت شروع کې، تلاوتی شروع کې د دین مخکې وای اعوذ بالله ویل مستحب دا خکار دی، او ارش امر دی نو هغې ته امر استحبابي وای خکار دی که چا اعوذ بالله ویلی. دویم قول د عطاء ابن ابي رباح دی، هغه وی اعوذ بالله په منځ کې د دی ویل د من نه بهر ویل د قرآن د تلاوت په شروع کې دا وی فرض او لازم دی. دلیل دا ویل دی یو په الله امر کړی دی چې فاستعذ بالله، نبی کړی چې قرآن وینو اعوذ بالله ویوا، امر دی، امر کې معنی د وجوب دا. دویم دلیل دا ویل دی چې نبی صلی الله علیه وسلم په دې باندې همیشواله کړی دی، کله چې به تلاوت کو بس اعوذ بالله به ویلي. د نبی صلی الله علیه وسلم د مواظبت د وجه نه د اعوذ بالله فرض د شي انسان یې وای. دریم وجه دا ده په اعوذ بالله باندې د شیطان وسوسې د پکېږي، او قاعده دا ده ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب، مقدمه د واجب او واجبي. ابن کثیر یو بل قول ذکر کړی دی چې هغه ویلي اعوذ بالله په نبی صلی الله علیه وسلم باندې فرض وا چې هغه اعوذ بالله وای په هغه باندې واجب وا، او لیکن په امت باندې واجب نه ده. لیکن غرق والله چې حکم عام ده. به بل خبر عدالت من ذکر کو فوائد التعوذ د اعوذ بالله په پیدي فواید سری من اعوذ بالله د قران اول کې پیدې صدا یو اعوذ بالله چې دا سبب د طهارت ده او سبب د نجات او د خلاصي د وسوسې د شیطان نه. کله چې ته اعوذ بالله ویلي په دی باندې تا شیطان ورټه د ځان نه دی وشړو، بس بیخ په سکون او په آرام او په دمس باندې قران ته کېنام، وسوسې به د شیطان نه دا پیدا ده په اعوذ بالله. بل چې دا شیطان چې
انسان ته د قرآن په درس کې خوب ورولي دغه رنګ نور یو داسې کارونو ته عادش کوي چې دا په د قرآن د درس نه واړی اول اعوذ بالله و شیطان به دنه وشړلی شي بیا به د قرآن د ستاسې نه خلاصي وسوسې به نه وي دویمه فایده دا ده اعوذ بالله دلالت کوي په کمال توحید او په عجز د بنده باندې چې یا الله د شیطان نه ځان نشم بچ کولی که ته مې بچ نه کړې توحید دی که نه دریم اعوذ بالله کی پورا احتیاج دی الله ته چې الله بس بتا ته محتاج یم چې ته مې د دې شیطانانو د شرونو نه بچ نه کړې نور څوک مې نشي بچ کولی څلورمه پیدا ده اعوذ بالله کی اقرار دی په عجز د نفس باندې او په قدرت د رب باندې چې الله ز ډېر کمزور یم او ستا قدرت ډېر لوی دی یا الله د دې ظالم نه مې بچ کړې د دې شیطان نه څلورم په اعوذ بالله باندې انسان الله رب العالمین ته نږدې کیږي قربت الله رب العالمین ته راځي ځکه د بنده او د الله په مابین کې چې حائل واقع کیږي د الله رب العالمین ته رابطې په مابین کې تعلق په مابین کې هغه شیطان دی کله چې اعوذ بالله ویلې د من نه دا پرده لري شي الله ته به نږدې شي پنځم اعوذ بالله چې پیدې دا په دې باندې سړی د دشمن نه بچ کیږي قرآن کې الله وایي انه عدو الله وایي دا شیطان ستاسو ګره دشمن دی د دشمن نه ځان ساتل پکار دي چې انسان ته ځان بچ کړي په اعوذ بالله ته انسان بچ کیږي بس اعوذ بالله ویلو کې ډېرې پیدې دي او دې کې رد دی په جبریو باندې جبریو انسان مجبور محض دی نو موږ ورته یو که انسان مجبور محض دی نو بیا ولې استعاذه وایي اعوذ بالله ولې وایي نو د اعوذ بالله ډېرې پیدې دي اخرنۍ پیده بیا دا ذکر کو چې بس دې کې د الله او د رسول امر منل بس زمونږ الله ویلي دي زمونږ پیغمبر به هم دا کار کوو چې زمونږ الله یو امر کړی یو زمونږ پیغمبر یو کار کړی بس موږ یې منو برأس والعین